په هدیره کې د قبر سر ته ناستې مورکۍ په هدیره کې د قبر سر ته ناستې مورکۍ چیغې وهلې وایي زما لوی ارمان وژلی او دغه سپېره څیرې ګریوان او ببرسری ماشوم دغه سپېره څیرې ګریوان او ببرسری ماشوم د ظالمانو د همدې یتیم پلار جان وژلی او سلګۍ یې وکړې ښه په زوره زوره وچغېده سلګۍ یې وکړې ښه په زوره زوره وچغېده وړې خورکۍ ویل زما لالا جان وژلی او بنګړي یې مات کړل پسې ویې خوړل له ډېره درده بنګړي یې مات کړل پسې ویې خوړل له ډېره درده په کور کې ناستې ناوکۍ هم پسې ځان وژلی او هغه زرکاوي به دغه ظلم بیخي هیر نه کړمه هغه زرکاوي به دغه ظلم بیخي هیر نه کړمه دغه وحشیانو د 5 خویندو ورور جان وژلی او راځمه نظم ته بخښنه غواړم چې وخت هم کم دی نو نظم دی د میدان وردګو ولایت د ورک استاد یاسر په یاد کې د وردګو یو غمی و د ولس د سر سړی و په هر چا باندې ډېر ګران و د یو نر سړي بچی و د وردګو یو غمی و د ولس د سر سړی و په هر چا باندې ډېر ګران و د یو نر سړي بچی و زموږ د کلي تکړه ځوان و د هر چا به ورته پام و تورې سترګې غنم رنګ و د ښایست حد پرې تمام و دا د علم سمندر و پنجابیانو ته خطر و د اخلاقو نمونه و غیرتي و زړور و د اخلاقو نمونه و غیرتي و زړور و لاړ ورک شو له وطن اخلاص مو نه کړو له دښمنه دا تل د بندیچک و په وطن او دین ډېر کلک و اسلام پال وطن پال و په هر چا باندې خیال و دا سړی اوس بیخي ورک دی له ډېر وخته نادرک دی دا سړی اوس بیخي ورک دی له ډېر وخته نادرک دی نه پوهېږم چې دا مړ دی که ژوندی دی دا اوس روغ که لیونی دی دا اتل و مېړنی و دا زموږ د سر سړی و د هر چا له درد خبر و ته پوهېږې دا نر څوک و دغه ورک استاد یاسر و ته پوهېږې دا نر څوک و دغه ورک استاد یاسر و ته خبر یې د چا زوی و د یوه غټې کورنۍ و د یتیم د سر پټکی و د یوه پلار د سترګو تور و د یوې بورې مور زړګی و د یوه ورور د مټو زور و د یوې خور د سر ټکری و لنډه دا چې د هر چا د زړګي سر و دغه ورک استاد یاسر و دا یې ونیو بندي شو بیا یې یوړلو قیدي شو تورې شپې شوې شکنجې شوې دوه لاسو کې زولانې شوې هم په پښو کې یې پرتې شوې زنځیرو به یې وهلو او په سپو به یې خوړلو زنځیرو به یې وهلو او په سپو به یې خوړلو دا ظلمونه تېرول یې وحشتونه و ګالل یې تکلیفونه و زندان کې ها د کفر پاکستان کې دا واده خو به کومه بیا یې زه پوره کوم اخ که چېرته مې یو ځل په وس پوره شول اخ که چېرته مې یو ځل په وس پوره شول ستا د هرې شکنجې بدل به اخلم ستا د هرې زولنې بدل به اخلم د یوې خبرې د یوې څپړې دا حساب زه حتما له دوی نه غواړم انتظار شه ای ګلابه د زړه سره ته خفه نه شې له موږه مراوره ملامت یو موږ معاف کړه ای رهبره ای له موږه نادرک استاد یاسره مونږ وبخه لالیه مونږ معاف کړی زړګیه ولسوال دی که والي دی که وزیر دی ته ترې هیر یې خواهشاتو کې راګیر دی د موټرو او چوکیو ترېنه هیر کړې د معاشاتو او روپیو ترېنه هیر کړې لږ ته صبر شه استاد زړه دې مه خوره جنابه دغه واوره ای پنجابه یا یې مړ یا یې ژوندی له تا نه غواړم یا یې روغ یا لیونی له تا نه غواړم ای تورمخیو ګلخانانو تاسو واورئ ای بدرنګو شغالانو تاسو واورئ زموږ حق دی موږ یې غواړو اوس له تا نه ای ناول یا بغیرته پاکستانه زموږ حق دی موږ یې غواړو اوس له تا نه ای ناول یا بغیرته پاکستانه ستا دیدل نه ربه غواړم زرقاوي در باندې ویاړم زه له تا نه صدقه شمه دلبره خدای دې راوله قربان استاد یاسره د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی